السلام علیکم ټولو مینوالو ته سلام. مړه د کومې نه مینی احترامات. مرګرو لایو یوسفزئی یو لایو پروګرام کړي، خبرې ډېرې کړي، خو دا یو څو خبرې دي د تاسو سره شیر کوم. دا اوري بیا به زه هغه سوی وته او دس دې له به زه اودس ورکوم. دا لږ وورئ. ګورئ جي مونږ دپاره اتفاق نه بله لاره نشته، بل اپشن نشته. که اتفاق نه کړو یو بل سره نو مونږ ختمیږو. او دا د نور دا ګلخان ټایپ او دا بېوقوف خلک چې کوم پکې دي، نن صفا خبره کومه، د نورو خلکو ترانې وي او بیم به غږي، دا بیم غږول بند کړې بس کې. ستاسو دپاره یو اپشن دی. دا مه وایئ چې هوښیار خلک به مري، دا مه وایئ چې کمزور خلک مري. په دې که تاسو یو کېږئ نه، تاسو کې به هر یو مري. د هر کور نه به الله مکه جنازې اوچتېږي. خبره دا ده چې دا کوم انسان په دې انسان خفه کېږي. تاسو د فلسطین او کشمیر دپاره ښه مرګرو د لایو یوسفزئی خبرې خو مو اورېدې. دې ته به شروعات زه د یو شعر نه وکړم چې مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی او مونږ پښتانه یو، په وطن مو ځان قربان دی. و بې غیرتې تا خدای تباه وبا کا. ته په پښتنو کې هغه ناسور چې ټوله لانجه هم تا نه جوړه ده، ټوله لانجه هم تا نه جوړه ده. او بیا درته ویم چې کلار شي د خپله قبله ځان له سیټ کوي. تاسو ویل چې ګلخانان و تا خدای بیخو باسه. موږ پښتانه چې پاکستان سره مینه ونه کړو، چا سره وکړو؟ انډیا سره وکړو، افغانستان سره وکړو، قطر سره وکړو. ته راته دې جواب راکړه. ته ما ته وایې چې یاره پښتانه مري، دا مري، پلانکې مري. کوم ځای کې نه مري؟ په پنجاب کې خلک نه مري؟ په پنجاب کې دماکې نه دي شوي؟ په سند په کراچۍ کې دماکې نه دي شوي؟ پنجابي نه دی مړ شوی، سندي نه دی مړ شوی. په فوج کې خو دومره ځای چې پښتانه نه مري څومره چې پنجابیان مري. هغه تا ته نه ښکاري. خو ستا مشن دی په پښتون کې قوم کې انتشار پیدا کول، د پنجاب خلاف نفرت پیدا کول، پنجابي او د پښتون ترمنځ نفاق راوستل. او انشاءالله چې دا به کامیاب نه وي. او لایو یوسفزئی تا ته زه ویم ما ډېر پیژنې، خو ته مې مو پیژنه. نن دله په طریقې باندې ما یو داسې پیغام درکو، کني بل ځل بله په سوشل میډیا داسې لوبې شروع کوم چې بیا به کیدای شي خاوند تم شکل نشي خولی، او بیا به تم خفګان کې، او ماله بم چې ولې ته زنانه ذات او ما ته خوند نه راکړي چې زه تا ته داسې الفاظ استعمال کړم یا داسې کلمات درته ووایم. نو په خبره باندې پوه شه، موږ پښتانه پاکستان سره یو، خپل فوج سره یو، خپل ادارو سره یو. چې مړم شو بیا به موږ د پاکستان فوج او ادارو او د دې ترانې به وایو، قسم نه قبل سو وایو. یو البته اخري کې بیا یو ځل دا شعر ویم چې مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی او مونږ پښتانه یو، په وطن مو ځان قربان دی. والسلام.